دوستانو سلامونه او درنښت اوس په جریان کې یاست چې افغانستان کې یخه څپه واورې او بارانونه شروع شوي دي. زموږ ډېر هېوادوال ډېر دردونکی ځورونکی او کړونکی ژوند لري. ډېر سخت یخ دی دوستانو، طوفان دی. نن هم ډېره غټه توضیح لرو. نو دوی ټوله زموږ مرستې او لاسنیوي ته دوستانو ضرورت لري. هیله کومه تر خپله وسه پورې د دې بېوزلو بېوسه زلزله ځپلو سیلاب ځپلو کونډو یتیمانو سره تر خپله وسه پورې مرسته او لاسنیوی وکړئ او د دوی د ژوند ژغورلو سبب شئ. تاسو ورته وګورئ دوستانو، دا واورې ته دا د واورې طوفان ته تاسو یوې لحظې دپاره درد احساس کړئ. هغه څوک چې په خیمه کې اوسېږي، هغه سپین ږیری پلار، هغه سپین سرې مور او هغه کوچنی ماشوم د خپلې کورنۍ غړي وګڼئ او د یوې لحظې دپاره درد احساس کړئ. هیله کوم دوستانو په مرسته کې مه هېروئ. دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته یو بېوزلي بېوسه هېوادوال نن څومره ضرورت لري. دوستانو راسئ په ګډه باندې د دغه بېوزلو ژوند وژغورو او د ژوند ژغورلو سبب یې ځان جوړ کړو. د یوې لحظې دپاره یې دوستانو درد احساس کړئ. که دا موږ واوسېږي یا زموږ د کورنۍ غړي واوسېږي او په دغه رقم یخ کې، په دغه رقم واوره او په دغه رقم طوفان کې او په دغسې حالت کې دوی واوسېږي، څومره دردونکی ځورونکی او کړونکی ژوند به ولرو. هیله کومه دوستانو مرسته وکړئ. خانه واوره دې ورېږي ستا پرې څه، خانه واوره دې ورېږي ستا پرې څه، کېږدۍ زما به رانړېږي ستا پرې څه. ته مستي کوه تصویر واوره کې اخله، ته مستي کوه تصویر واوره کې اخله، زموږ زنې دې لرزېږي ستا پرې څه. خپل بچیان دې په وړین جامو کې پټ دي، خپل بچیان دې په وړین جامو کې پټ دي، د غریب بچي یخ کېږي ستا پرې څه. یخ موسم کې رنګارنګ خواړه تیار کړي، یخ موسم کې رنګارنګ خواړه تیار کړي، موږ ته سپوره نه رسېږي ستا پرې څه، موږ ته سپوره نه رسېږي ستا پرې څه.